شلم. له تاسو څخه غواړم چې له همدا نن څخه تصمیم ونیسئ ترڅو د خپل ژوند په کیفیت کې بدلون راولئ او پرمختګ وکړئ. کوم کار مو چې ځنډولی هغه ترسره کړئ. په نویو مهارتونو کې تبحر پیدا کړئ. خلکو ته په یو نوي انداز د احترام او محبت په سترګه وګورئ. هغه دوست ته مو تلیفون وکړئ چې دا ډیر وخت مو نه دی لیدلی. ټول تصمیمونه عواقب لري. حتی نه تصمیم نیول هم په خپل وار سره یو ډول تصمیم نیوله ده. د خپل ځان سره فکر وکړئ پخوا مو کوم تصمیمونه نیولي یا د کومو تصمیمو په نیولو کې پاتې راغلي وي چې همدا نن یې هم ستاسې ژوند تر تاثیر لاندې راوستی وي. او همدارنګه په هغو اهدافو فکر وکړئ چې په خپل ذهن کې مو جوړ کړي مګر تر اوسه ورته نه یې رسېدلی.